د افغانستان اوبو بندونو په پاکستان اور بل کړی ده او کلک غبرګون ښودلی ده. په سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شرکتونو مخکې دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ. پاکستاني چارواکو په افغانستان کې د اوبو بندونو په جوړېدو باندې سخت اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې پاکستان باید په افغانستان کې د بندونو جوړولو مخنیوی وکړي او دغه ستونزه د ژره تر ژره د خبرو له لارې حل کړي. د پاکستان د سنا جرګې مشر ویلي شبلی پراس په افغانستان کې د بندونو جوړېدل په پاکستان باندې غیر مستقیم ګزار بللی ده. نوموړي د اوبو د کمښت په اړه یو جوړه شوې غونډه کې ویلي که چیرې دا ستونزه د سیاست او خبرو له لارې حل نشي، په پاکستان کې به خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ شي. شبلی پراز زیاتوي د اوبو تنظیم او د بندونو په جوړولو باندې افغانستان ټینګار په حقیقت کې پاکستان ته یو غیر مستقیمه ضربه ده چې د بندونو په جوړولو سره به له افغانستان وخوري. په پاکستان کې د دانش ورځپاڼې په پاکستاني چارواکو په سخت اندېښنو یو راپور خپور کړی ده. دغه ورځپاڼه شبلی پراز له قوله لیکلي دي چې اوبو ته د لاسرسي د بشر اساسي حق دی. د اوبو زیاته تقاضا پر نړیواله کچه د اوبو د کمی سبب شوی ده چې د میلیونو کسانو ژوند یې له ګواښ سره مخ کړی ده. د پاکستان یو بل سناتور عثمان کاکړ هم په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې داسې تصور موجود دی چې افغانستان پر پاکستان اوبه بندي کړي او په هیواد کې ورته مضبوط بندونه جوړ کړي، خو موږ نشو کولی چې د شخړو له لارې دغه هیواد اوبو ترلاسه کړو، بلکې کولی شو چې د دوستۍ سره د افغانستان اوبو کار واخلو. دغه ورځپاڼې دا هم ویلي ده چې پاکستان بلوچستان په یو شمېر برخو کې د اوبو سطحه له 1500 فوټ نه په زیاته اندازه ښکته شوې ده چې 5000 کاریزونه او د 5000 چینو د وچېدو سبب شوی ده. خو د افغانستان د اوبو په اړه بیا کره معلومات دا دی چې د افغانستان له 80 میلیارد متر مکعب اوبو څخه 80 میلیارد متر مکعب یې ګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته بهیږي. په دې اړه د افغانستان حکومت رسما څه نه دي ویلي، خو لا یې هم وړاندې ویلي وو چې افغانستان اوبه له ګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته له تګ څخه منع کړي او پرې مهم بندونه جوړ کړي. یو شمېر سرچینې وایي چې په ولسمشر ټاکنو کې د اوسني ولسمشر محمد اشرف غني لومړنۍ بریا سره دغه هیواد سخت خواشینی دی، خو د افغانستان اوبه پرې بندې نشي. خو ګڼ شمېر افغانان په افغان حکومت غږ کړی دی چې ژر تر ژره د پاکستان ته د ولس په خوښه ځواب ورکړي او په دې برخه کې د ورته رسما ووایي چې افغان خاورې اوبه نورې پاکستان ته نشي درتللی. که چیرته مو دوستانو همدغه ویډیو خوښه شوی نو لایک او شریک کړئ. غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما درسره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مل ښه خو وخت درته غواړم.